بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو ان شاء الله سپیشل د هغه خلکو د پاره ده چې کوم خلک دلته زمانه علاج کوي او د علاج د پاره د ډیر لري نه سفر وکي، ډیر لري منزلونه کټ کی او دا منزلونه راشي. الحمدلله زمونږ ځای ته را ورسیږي، زمونږ در ته راشي په دې تمه باندې چې الله رب العزت موږ ته صحت راکړي، موږ ته د عافیت والا زندگی راکړي او الله تعالی دا مصیبتونه، دا بیماریانې، د تعویذونو اثر، د جناتو اثر، د جادو اثر، دغسې جسمانی امراض چې الله رب العزت د دینه صحت راکړي، نو هغه خلکو ته یو پیر دم وشي. بیا بعضې وخت کې داسې وي چې په دویم ځل باندې دا طاقت هغوی نه لري چې دی زموږ ځای ته راشي، او یا مثلا داسې مریض دی چې په هغه باندې بار بار سحر کیږي، بار بار په دوباره کیږي، هغه زندگی دومره په عذاب کې د دغه خلکو د لاسه چې بیخي شپه په سمه باندې نشي تیرولی، خوب په سمه نشي کولی، روټۍ ته په سمه نشي خوړلی، هر وخت په معده باندې ولا اټیک کوي، په مزغو باندې ولا اټیک کوي. دا داسې حد ته رسوي چې د خپلوانو نه، د رشته دارو نه، د خپلو اقاربو نه د ده نفرتونه پیدا کوي. سپیشل د دقه خلکو دپاره ده، د دغه رونو خویندو دپاره ده، بل خصوصي د هغه مسافرو دپاره دا کم چې په بهر ملکونو کې دي. الحمدلله هغوی ته زه په ویډیو کال باندې هم دم وکمه. د دم مقصد دا نه وي چې خپل پوکې رسول، د دم مقصد دا وي الحمدلله د دې زموږ نوراني مخلوق دی، موکلین دی خپل، د دې ډېرې غټې غټې چلې کېږي په ادیرو کې، په شړو کې، په دشتو کې، په غرونو کې، الحمدلله په سیندونو کې. دغه سیندونه، دغه غرونه، دغه ادیرې زمونږ ګواه دي په دې باندې، او ځینې زمونږ احباب دوستان هم او ځینې شاګردان هم زمونږ د دې خبرو ګواه دي. الحمدلله ثم الحمدلله چې څومره سختې مو تېرې کړې دي، مور او پلار هم الحمدلله زمونږ د دې خبرې ګواه دي، تر دې پورې چې دوی ته دا محسوس شوي دي چې هسې نه د دوی مازغه پکې کار پرې نه دي. یقیني خبره ده د انسان دماغ پکې کار پرېږدي. واقعات به تاسو ته مخې ته راغلي، حتی تر دې چې انسان تر مرګه پورې هم پکې رسي. دغه ټولې خبرې زمونږ ګواه دي الحمدلله. علاج انشاءالله زمونږ د ذهن مطابق 100% چې کم هر څه موږ ته خدای پاک راکړي دي، د هغه علم مطابق، د هغه معلوماتو، د هغه فن مطابق انشاءالله 100% مضبوط ترین علاج وي زمونږ الحمدلله، مطمئن علاج وي. مریض چې د دې ځینې ځي الحمدلله د هغه زړه دومره مطمئن وي او دومره څه د ځان سره وړي په زړه کې چې انشاءالله په هغې باندې موږ هم د هغه چهره پړاوولی شو او د هغې نه په اطمینان حاصلولی شو. دا د الله تعالی لوی کرم دی. نو د دغه ټولو خلکو د خیر خواهۍ دپاره کوم خلک چې په بهر ملکونو کې دي، ما وویل خصوصا د هغه خلکو دپاره په دې ویډیو کې به زه انشاءالله تلاوت ریکارډ کوم، خو تاسو د اول نه لږ علامات زده کوئ. د دې تلاوت سره تاسو ته دا مسایل پیښېدی شي، یا زما دا تلاوت کم مریضان اورېدلی شي په هغې کې به زه ټوله خبره کوم انشاءالله. دا د یوټیوب دپاره ریکارډ کوم، نو د دې په وجه باندې دا لږ تفصیلي دی چې ستاسو مازغه هم پې ښه ښایسته کار وکړي، تاسو دا تلاوت واورئ چې ستاسو دغه ټول مشکلات او پریشانیانې الله رب العزت د خپل فضل و کرم سره حل کی. نو انشاءالله کوشش به مو دا وي. ګورئ کم خلک چې د جناتو ښکار دي په هغوی باندې د جناتو بېهوشي راځي، د جناتو چپې راځي، نو د اوس نه د هغوی نه معذرت کوم، هغوی ته زما دا تلاوت مه لګوئ، هغوی زما ځای ته راولئ چې هغوی ته زه دم وکړم انشاءالله، د هغوی دغه مشکلات حل شي. بیا د هغې نه پس به زه اجازت ورکړم چې یاره اوس یې لګوئ که نه. کم چې د تعویضاتو ښکار دي، کم خلک چې د انزایټي ښکار دي، کم خلک چې د بېخوبۍ ښکار دي، هغوی ته خوب د شپې نه ورځي، هغوی بلکل په یو ډډه وړه، په بله ډډه وړه، په بله ډډه وړه، په بله ډډه وړه، داسې قسمه حالاتو کې دي. یا داسې خلک چې یو دم یې کاروبار د ښکته طرف ته را روان شي او دراز د کروړونو نه په صفرونو باندې را روان شي، د هغه خلکو دپاره د زما دا ویډیو، یا د هغه خلکو دپاره د زما دا ویډیو چې سخت نظربد پرې ولګي، چې سخت انتهایی مضبوط نظربد یې ووهي، داسې نظربد چې سړی بالکل ړوند کوڼ کي، د داسې نظربد د شکار خلکو دپاره د زما دا ویډیو. یاد ساتئ تلاوت به لږ اوږدېږي، تاسو به تنګېږئ نه. هیئت ناسته ورته داسې ده چې څنګه تا ته اسانه وي چې ته ستړی کېږي نه. د ځان سره دویم ملګری کېنول هم لازمي دي، داسې ملګری چې هغه د جناتو ښکار نه وي، څه اثري نه وي، بل اثري انسان چې دا تلاوت اوري نو کوشش دی دا وکړي چې بالکل په تنهایی کې د ماشومانو شور د سره په کمره کې نه وي، بالکل تا ته ماحول بالکل برابر وي، ریلیکس وي انشاءالله، او ذهن دی بالکل په آرامه وي. نو ته به زما تلاوت
په هغه دوران کې اوري چې تا ته 100% فایده درکې او دومره فایده درته درکې ان شاء الله چې ته په خپل باندې په دې باندې پوه شې چې ما ته څومره فایده او شو په دې تلاوت کې ان شاء الله. بیا په اخره کې تاسو ته د هغې دپاره زه علاج هم در کوم خلک چې زموږ ځای ته نشي راتلی یا نه دي راغلي هغه خلکو ته به زه یو علاج هم په اخره کې ان شاء الله ورکوم. امید دی چې ان شاء الله د دې نه به ډېر خلک استفاده اوچته کړي. تلاوت ته په اودس کې کینې کوشش وکړئ که اودس نشئ برابرولی هېڅ ضرورت نشته دی خیر دی همدغسې بیا کینې خو اودس ډېر ښه دی چې اودس وکړی شي نو ډېره زبردسته فایده به وکړي. زما تلاوت ته بالکل په کاملې توجه سره کینئ خپله ټوله توجه به زما تلاوت ته برابر کوئ. اگر چې زما پوکې ستاسو خواته نه در رسي ستاسو خواته زما پوکې نه در رسي خو انشاءالله ستاسو غوږونو ته زما تلاوت در رسي او زما د تلاوت اثر او زور به دا وي انشاءالله تاسو به دې مریض ته او د هیئت ته ګورئ چې هغه ته څنګه محسوسیږي او په بدن باندې څنګه تکلیفونه راځي. ګورئ کم خلک چې د تعویذونو ښکار دي د بندشو ښکار دي که هغه د رشتو مسایل دي که د کاروبارونو که د هر څه د هغوی په سر باندې درد هم ښه سخت درد راتلی شي د زړه دلکن هم سیوا کیدی شي په بدن باندې بوج هم راتلی شي مختلف الټۍ مو ته ورتلی شي چا باندې چې تعویذونه څکلی شوي وي ساختونه څکلی شوي وي هغوی ته الټۍ مو ورتلی شي ځان خواته به مخکې نه یو ډسبین کیدی چې هغې کې تاسو الټۍ کوئ یو ګیلاس 2 ګیلاسه اوبه به ځان ته کیدی چې هغې کې په منځ کې تاسو د هغې نه ګوټ وهئ انشاءالله دا به ستاسو د زړه د اطمینان دپاره ډېره کافي وي. ها چې زه کله دم شروع کوم نو یاد ساتئ ما ویل د جناتو مریض به د دې نه لرې ساتئ ځکه په هغه باندې بېهوشي بیا راتلی شي بیا به تاسو له چل نه درځي چې اوس ورسره څه وکړو صحیح ده د جناتو د مریض نه دا تلاوت لرې ساتئ. بل په منځ کې به زه ځینې خبرې کوم تاسو دا ستاسو د ټولو دپاره دي ښه هغه خبرې انشاءالله هغسې زه چې څه وایم تاسو به همغه کیفیت اختیاروئ انشاءالله. یو منټ نیم سخته به وي هغه سخته به الله رب العزت بیا فورا دفع کوي او ډېر سکون برته ملاویږي داسې سکون برته ملاویږي انشاءالله چې په ټول عمر به داسې سکون تاسو بیا نه وي لیدلی. زبردسته ویډیو ده فایده ترې نه واخلئ. ها او یو رښتیا لازمي خبره پکې دا ده زما د ویډیو د تلاوت فایده به هغه انسان ته 100% وي کم انسان چې زما دا تلاوت هم د دې یوټیوب دا لینک دا نورو ملګرو ته کم از کم یو 10 کسانو ته خو ولیږي چې هغوی ته هم فایده ورسیږي دا فایده زه عامول غواړم. دا دومره لوی ویډیو چې ریکارډ کوم او ځان دومره ستړی کوم په دې توره شپه باندې ناسته یم د دې دپاره چې ما ته هم فایده ورسي زما فایده ثواب ګټل دي. تاسو ماله څه شکرانه نه راکوئ زما د دې ویډیو هېڅ شکرانه ما ته نه رارسي ستاسو بلکې دا زما دپاره به یو د ثواب یو د آخرت ذخیره وي ذخیره به ما دپاره جمع کېږي زه صرف دغه ذخیره غواړم. بل په لایک باندې هم ستاسو څه ګوتې نه ماتېږي په کمنټ باندې چې ستا څه مسله پیښه شوه د دم په دوران کې ما ته په کمنټ کې ولیکه که په خپله نشي لیکلی په بل چا باندې ولیکه کمنټ وکړه انشاءالله د هغې مطابق زه بیا مشوره هم درکولی شم د هغې مطابق زه علاج هم درته ښودلی شم چې یا دا تلاوت ته مستقل نه وره یا ستا دپاره دا ساختونه استعمالول ضروري دي یا دا نو انشاءالله دغه طریقه کار هم ډیر زبردست طریقه کار دی. نو دا یاد ساتئ دا تلاوت مې په غور باندې واورئ تلاوت زه شروع کوم نو تاسو ښه په توجه باندې په کامله توجه باندې کښېنئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم وانت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وانت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والارادات والخطرات من الظنون والشكوك والاوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وسخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام سخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد 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 انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير
اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في اهلنا، واطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. زما د تلاوت سره کستاسو په بدن باندې په سر باندې درد راغلی د چا چې په سر باندې درد راغلی دی هغه د لږ سات د یو منټ سترګې پټې کړي بیا د په منځ کې واپس سترګې کولاو کړي. د چا چې زړه خرابېږي الټۍ ورته ورځي نو که د ورځې دا تلاوت اورئ زما لګیا یې او روژه مو وي نو تاسو کوشش وکړئ دا تلاوت بند کړئ اوس نور مه اورئ بیا د شپې نه د دې ځینه واورئ که زړه خرابېږي بیا د شپې الټۍ کولی شي ځکه اوس هم روژه خرابېږي. که د چا بدن دروند شوی وي د چا په بدن باندې دروندوالی راغلی وي هغه د سترګې کولاو ونیسي توجه د تلاوت ته برابر ساتي د خپل لاسونه یې داسې د دعا په شکل ونیسي چې د ګوتو طرف ته زور راځي لاسونو طرف ته لږ ساعت به زور وي واپس به ختم شي. که درد یې څومره هم سیوا کو تاسو به د لاسونه راغونډوئ نه تر دې چې دا درد د خپله ودرئ دا لاسونه تاسو به بیا خپل لاسونه راغونډ کړئ واپس. که د چا په بدن باندې خارښ یا ګرمایش را لګېدلی وي د انزایټي والا مریض چې کوم وي د هغه په دې سینه کې په دې کې درد راغلی وي او یا ګرمایش او سم تودوالی په دې بدن کې راغلی وي سترګې ګرمې شوي وي هغه یې د لږ ساعت ورته سترګې پټې کړي مکمل ځان د توجه کې توجه نه برابر توجه به برابر کی او تلاوت ته غوږ ونیسي ان شاء الله اوس به واپس راسټ کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قاسين قاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى په حکم د دې آیتونو مبارک او برکت باندې په دې حاضرینو باندې چې هر قسمه اثرات د تعویذونو اثرات سحر دي د بندش دي که هر قسمه جادو دي سفلی دي علوی دي کالا جادو دي نظر بد دي که هر قسمه جسمانی امراض دي که روحاني امراض دي د حزب البحر شریف برکت باندې دا ټول د دې د بدن نه د همیشه لپاره ختم شي. امید دې د ډیرو بدنونه به سپک شوي وي سر نه به بوج تللی وي زړه به ښه شوی وي ګرمایش هر څه به کنټرول شوي وي. مزید هم تلاوت ته غوږ کېدئ تلاوت نه بل طرف ته توجه ماړوئ تلاوت بالکل په غور باندې اورئ ان شاء الله بدن به مو بالکل 100% راسپکیږي ښایسته مزیدار ښه مطمئن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يتلوه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مار لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بدن باندې کده منزل ویلو په ټیم کې بیا سخت راغلی وي ما هغه به اوس ان شاء الله دوباره ختم شي واپس به ختم شي اس د غبراویدو ضرورت نه دی چې دا تلاوت ما ختمو ان شاء الله تاسو به بالکل فرش ریلیکس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د الله تعالی په حکم د دې آیتونو مبارکه په برکت باندې د منزل شریف په طاقت او په قوت دی په حقانیت باندې د دې په برکت باندې د باندې چې څومره اثرات دي موجوده چې څومره مریضان ناست دي څومره ورونه خويندې دي چې هر څوک دي که هر ځای کې دي بهر ملکونو کې دي دلته دي د الله تعالی په حکم د دې آیتونو مبارکه او په برکت باندې دا ټول اثرات دي د همیشه لپاره ختم شي همیشه لپاره ختم شي همیشه لپاره هر قسمه تعویذات دي ټول اثر دي باطل شي هر قسمه سحر دي ټول اثر دي باطل شي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يدمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار وما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن شر الأرواح الخبيثة والجن والأبالسة والشياطين والأعداء الماكرين أحرقت الشياطين المعتدين وأهلكت الأعداء الظالمين ودمرت ديار الطاعين الباعين وأبطلت سحر الساحرين وسلبت منهم سحرهم وفرقت السحرة من جميع أعمال السحر والأرواح من جميع أعمال السحر والأرواح والأبالسة والشياطين وسدت وفاهم وفاء الأعداء والجن والشياطين بخاتم سم بكم عمي فهم لا يرجعون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم اخسأوا فيها ولا تكلمون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ورددت السحر إلى الساحر وإلى من أرسله فأهلكته بسحره الذي أرسله كلما أراد لي بسوء سحر حاق به سحره وأهلكه وبدده وأحاط به ومزقه كل ممزق ويأتيه الموت من كل مكان وسلط عليه الردى والهوان بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلما أراد لي بسوء سحر حاق به سحره وأهلكه وبدده وأحاط به ومزق كل ممزق ويأتيه الموت من كل مكان وسلط عليه الردى والهوان بحق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت وبحق إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وغوثاه اللهم شتت شمل أعدائنا من الإنس والجن والشياطين والساحرين وفرق جمعهم وقصر أعمارهم وعجل آجالهم ودمر ديارهم وأبطل أعمالهم وفرق بين كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلك من أرسل إلينا السحر بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حميم لا ينصر حميم عين سين قاف تفرق أعدائنا وأهلكوا بإذن الله وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم فقطع عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. د الله تعالی په حکم د دې آیاتونو مبارکه او د دې احادیثو د دعاګانو په برکت باندې د دې روحاني اعمالو په برکت باندې چې څومره اثرات د سحر د تعویذاتو پاتې دي دا ټول د بدن راغون شي همیشه د پاره د ختم شي.
همیشه د پاره د سمندرونو ته سیندونو ته دا ټول وغورځي همیشه د پاره د ریزه ریزه شي خواته مو چې کومې اوبه پرتې دي اوبه اوس کوي لږ ساعت ځان پرېش کوي اوبه اوس کوي که په یو سیټ باندې ستړي شوي یې خیر د هیئت بدل کوي بل لاندې کښېنئ او تلاوت ته غوږ ونیسئ بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم في السماوات وما في الارض اوس د دې سره داسې سوچ کوئ چې ما نه کړه تاویږي روحاني چې هغې د برکته به انشاءالله زما نه ټول اثرات دفع وي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وخلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد ياسر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد ياسر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد ياسر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يا ولي 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 يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي على كل شيء حفيظ 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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله تعالی په حکم د آیتونو مبارکو په برکت باندې د ټول نجد څومره اثرات د دې جسم نه بهر شوي دي د دې ټول د بدن نه دي همیشه د پاره کړه تاو شي د ټول اثرات د دې بدن نه بند شي همیشه د پاره د بهر بند شي ان شاء الله دا تلاوت ستاسو لپاره ان شاء الله دومره به ډیر وي بس بیا نور ډیر اوږدیږي ان شاء الله دا د ضرورت مطابق که کولی شئ په ورځ کې 2 پیرې اورئ که کولی شئ 1 پیرې اورئ کم از کم یو 11 ورځې 21 ورځې دا جاري وساتئ ان شاء الله د رب نه کلک امید ساتمه چې 99% 100% د ځینې خلکو 100% د ځینې 99 د ځینې 50 60 70 دومره به ان شاء الله ضرور به ضرور په دې باندې ستاسو فایده کیږي ان شاء الله زبردست فایده به مو کیږي ان شاء الله بل زه کوشش کوم چې دې سره اخره کې ساختونه ولګوم اته ساختونه دي د آیات الکرسی دغه ساختونه ځان ترا چاپ کړئ او هغه روزانه یو ساخت په اوبو کې یو سکئ روزانه یو دانه بس سحر نه ماخوستانه پورې یا 24 غنټې بعد بیا بل په اوبو کې اچوئ بیا بل په اوبو کې بیا بل په اوبو کې ان شاء الله دې سره موږ جسم روحاني جسمانی امراض ټول الله رب العزت را کنټرول کوي موږ د عقیده ده چې قرآن د هدایت کتاب دی قرآن الله تعالی د انسانیت د اصلاح د پاره غالي غلې دی خو د انسان صحت چې برابر وي
انسان بیا اصلاح هم قبلولی شي، انسان بیا په دین باندې عمل هم سم کولی شي. نو امید دی چې الله رب العزت دا د انسانیت د جسم د اصلاح دپاره او د روح د اصلاح دپاره د دواړو دپاره الله رب العزت دا قرآن مجید زبردست څیز را لیږلی دی. امید دی چې د دې په ذریعه باندې خدای پاک د انسانیت ته دواړه ورکړي انشاءالله. خو کلکه عقیده په الله باندې پکار ده. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، مفتی عادل باز زما نامه ده، په نامې سره راته دعا کوئ. د دعا ډېر زیات محتاجه او ډېر ضرورتمند یم. انشاءالله په لوی الله مو سپارمه. څه مسله وي د چا خپل کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله وخت میلاوېدو سره زه به خامخا تاسو ته جواب در کوم. ستاسو د مسلې دپاره به تاسو ته مشوره در کوم. انشاءالله الله رب العزت به د حل ذریعه ورته تلاش کړي. جزاکم الله خیر.